نن موږ په یوه ډېره مهمه پوښتنه خبرې کوو. آیا زموږ بدن بغیر له غوړیو، پروټین یا کاربوهایډریټو ژوند کولی شي؟ ځواب دا دی چې پروټین او غوړ ستاسو د ژوند لپاره لازمي دي. تاسو نشئ کولی بغیر له پروټین او غوړیو څخه ژوندي پاتې شئ. پروټین ستاسو حجرې جوړوي او غوړ ستاسو د دماغ او هورمونونو ساتنه کوي. خو کاربوهایډریټ یو داسې عنصر دی چې بدن یې پخپله هم تولیدولی شي. که تاسو کاربوهایډریټ ونه خورئ، ستاسو بدن به له غوړیو څخه انرژي اخلي. خو د یو روغ او با انرژي ژوند لپاره د دې ټولو موادو توازن ډېر مهم دی. هر یو له دې موادو په بدن کې خپله ځانګړې دنده لري. که تاسو غواړئ د پروټین په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړئ، زموږ د پروټین پلیلیسټ وګورئ. که غواړئ پوه شئ چې کوم کاربوهایډریټ ستاسو د انرژۍ لپاره غوره دي، نو زموږ د کاربوهایډریټو ویډیوګانو ته سر ورښکاره کړئ. او د ګټورو غوړیو په اړه د پوهېدو لپاره زموږ د غوړیو ځانګړی لارښود وګورئ. موږ د هرې موضوع لپاره جلا پلیلیسټونه جوړ کړي دي ترڅو تاسو په اسانۍ معلومات ترلاسه کړئ. خپلې روغتیا ته پام وکړئ او زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. دا معلومات له خپلو دوستانو سره شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.